د دوبۍ شیخ په سمندر کې یو خار جوړ کو. ملګرو تاسو به دا خامخا اورېدلی چې انسان ته د خپلې ګټې کولو ډېرې موقع معلومې پکاري او ټیک دغه شان په سوچ سره نن پوره دوبۍ بدله شوې ده. ولې چې لاول به تاسو دوبۍ صرف د تیلو د وجې پیژنده، خو ملګرو په شګه باندې تیار شوی دا ناشنا ښار د دنیا لپاره یو مثال دی. ولې کله چې د دوبۍ په ځمکه د تیلو لیول کمیدل شروع شو نو د دوبۍ د شیخانو پریشانی سیوا شوه. د دې لپاره هغه خپل انفراستراکچر آیل د بزنس نه کنورټ کو او ټوریزم ته بدل کو. اوس دې څوم نه چې په دوبۍ کې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه وي چې هغې ته خلکو راتلل خوښولی. دلته صرف او صرف شګه ښکارېده، خو د یونایټډ عرب امارات پرایم منسټر محمد بن رشید المکتوم سپنه خو دوبۍ مشهورول و. د دې لپاره هغه دا ناشنا ښار جوړ کو او دا ټول څنګه وشو که تاسو ته پته ولګېده نو حیران به پاتې شئ. ملګرو په اولني ټایم کې به د تیلو نه دوبۍ ته ښه ډېره پیسه راتله، خو کله چې د تیلو کمی راغی نو محمد بن رشید المکتوم پوه شو چې یو ورځ به دا تیل په پوره دوبۍ کې ختم شي او که داسې وشوه نو دوبۍ به هم ختمه شي او هغو داسې بالکل هم نه غوښتو. د دې لپاره هغو د 14,000 کروڑ روپو یو پراجیکټ شروع کو. هغو په خپل سلطنت کې د دنیا د خلکو لپاره د جنت جوړولو حکم ورکو. هر کال به دوبۍ ته 50 لاک ټورست راتلو او هغو دا تعداد 1.5 کروڑ ته رسول غوښتو. خو پریشانی دا وه چې دوبۍ یو وړوکی ملک و په کم کې چې صرف 30 لاک خلک اوسېدی شو. د دې نه وروستو هغو دا سوچ وکړو چې د سمندر په منځ کې به یو ښار جوړ کړو او هغو دا غوښته چې د هغو دا خواهش صرف په 6 کالو کې پوره شي. هغو د آیلینډ د کجوري د ونې په شان جوړول غوښتو. اوس پریشانی دا وه چې د وسه پورې په دنیا کې هیڅ کله هم چا داسې شیز نه و راښ کړی. ولې چې د داسې شیز د جوړولو لپاره انجینرانو له د قدرت د طاقت سره ټکراوېدل غوښتو. هسې خو دا ښار په سمندر کې د سیمټو او د سټیلو په مدد سره ډېر په اسانۍ سره جوړېدی شو. خو د دوبۍ شیخ خو څه نور سوچ کړی و. هغه دا غوښتو چې دا ښار په پوره طریقه سره د قدرتي مواد نه جوړ کړی شي، ځکه چې دا د خواوشا د ماحول سره میلاو شي. په دې پراجیکټ کې دومره شګه او دومره ګټې لګېدې په دومره به د دنیا د 4 طرفونو نه 2.5 میټر دیوار جوړ شوی و. او د دې خاص پراجیکټ د پوره کولو لپاره د دنیا خاص انجینیرز راغوښتي وو. انجینرانو ته دا یې وه چې په یخ کې به توپاني هواګانې او 2 میټره غټې غټې جبې په دې ښار باندې وار ضرور کوي. او بیا د پوره حساب کتاب نه وروستو انجینرانو دا حساب ولګو چې د خطرناکو چپو نه د بچ کېدو دپاره هغې چپو ته نږدې 3 میټره دنګ او یو اوږد دیوار جوړول پکار دي. د دې د وجې نه په سمندر کې د دیوار د درولو دپاره په مخه شګه غورځولی کېده. حالانکې په سمندر کې شګه ایسارول اسان نه و. د دې شګې د درولو دپاره په دې کې 6 ټن ګټې واچولی شوې. دا هغه ګټې دي کوم چې به دا آیلینډ د خطرناکو چپو نه بچ کوي. خو ملګرو دا درنې ګټې راوړل اسان کار نه و. څومره ګټې چې به په دې دیوار په جوړولو کې لګېدې په دومره ګټو خو به د ایجپت 2 پیرامید جوړ شوي وو. ملګرو د باقي کار کولو دپاره دوبۍ ته د 9 کروڑ 40 لاک ټن میټر شګې ضرورت و. ستاسو د معلوماتو دپاره به ووایو چې په دومره شګه به پوره د لندن ښار 1 میټر لاندې پټېدی شو. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې په لندن کې خو د شګې کمی نشته، نو موږ به تاسو ته دا ووایو کومه شګه چې په دوبۍ کې موندی کېږي هغه ډېره د نرو پارټیکلز نه جوړه شوې ده، کوم چې په سمندر کې ډېره په اسانۍ سره وبهیږي. د دې دپاره فینډ پارټیکلز والا د شګې ضرورت و، کوم چې د پایپ په ذریعه 10 میټره د پر سیکنډ په حساب سره په سمندر کې انوستل شروع شو. ستاسو د معلوماتو دپاره به ووایو په دې رفتار سره یو اولمپیک پول صرف په 4 سیکنډ کې جوړېدی شو. د دې پراجیکټ د چیک کولو دپاره دوبۍ خلا ته خپل سټیلایټ ولېږل، د دې دپاره چې پته ولګي چې دا پراجیکټ صحیح شروع دی او که نه. اوس انجینیرز لا د یو بل چیلنج سامنه هم کولو، ولې چې دې آیلینډ به د 1,20,000 خلکو بوج ایښته و او د دې خلکو حفاظت د دې آیلینډ په بنیاد باندې و. د دې لپاره د دې آیلینډ شګې له د غر په شان مضبوطول پکار وو. د دې لپاره انجینرانو د شګې د سختولو لپاره 12 میټره لاندې شګه سخته کړه، د کوم دپاره چې هغو د وایبرو کمپریشن نومي پروسس استعمال کو، په کوم کې چې یو ماشین په ځمکه کې دننه کوزیږي او بیا د هغې د وایبریشن نه 4 واړو طرف ته ځمکه ډقیږي او ځمکه مضبوطیږي. او د دې پروسس د کولو لپاره لګاتار 15 ماشینانو د 8 میاشتو نه ډریل کوو او دا کار ضروری هم وو، ولې چې په دومره غټ تعداد کې که د خلکو زندگی محفوظ ساتل یې نو د شګې ټوس کول خو ضروری وو. اوس پراجیکټ خو په ختمېدو شو، خو دا قسمه پراجیکټ چې کله په ختمېدو شي نو څه نه څه مسله خامخا پیدا کېږي. او دلته هم پریشانی دا وه چې د سمندر اوبه د پلین په منصوبه د آیلینډ 4 واړو طرفونو ته نه چورلېدې. اوس د دې آیلینډ د یوې وړوکې غونته حصې دپاره په لکونو ډالر خرڅ کړی شوي وو. نو دلته ولاړې اوبه خو هغوی هېڅکله هم نه شوې برداشت کولی، خو د دې هم حل انجینرانو راوویستو او هغو دا سوچ وکړو چې هغو به په دیوار کې 2 سوري وکړي، نو په هغې سورو کې به تازه اوبه 4 واړو طرفونو ته خورېږي او دویم طرف ته به داسې هم څه کول پکار وي ځکه چې اوبه بهر ته وځي. ټول هر څه کېدو او پراجیکټ هم په ختمېدو و. په دې آیلینډ باندې ریجریشنل اپارټمنټ
ریسټورانټس، هوټلز، شاپینګ مال ټول هر څه تیار شول او دا آیلند تقریبا جوړ شوی وو. اوس هم په دې کې امپروومنټ شروع دی خو زیات تر شیزونه په دې کې کمپلیټ شوي دي او تاسو به یقین نه کوئ په دې آیلند کې چې کله د ځایونو بوک کېدل شروع شو نو په 3 ورځو کې ټول ځایونه بوک شو. د کوم نه چې تاسو د دې آیلند د پاپولریټي اندازه لګولای شئ او دا خو ویل پکار دی چې دا آیلند نه نن با دوبۍ دومره مشهور نه و. باقي تاسو د دې په باره کې سوای مونږ ته د کمنټس په ذریعہ وایي او مزید د داسې انټرېسټینګ ویډیوګانو د کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.